د اسماعیل شاهد میرمن چې پرون وفات شوې ده او د هغې جنازه هم وشوله. د هغې باره کې ډېر مختلف قسم خبرونه شیر کیږي. څوک دا وایي چې د هغې جنازې ته ولې فلمي اداکاران نه ورغلي او اسماعیل شاهد ګیله کړې ده، او څوک بیا داسې هم وایي چې اسماعیل شاهد وفات شو. ځینې کسانو پکې داسې هم ویلي دي چې هغه خپله میرمن وژلې. نو دا خبرې څومره حقیقت لري؟ دا خبرې څومره د یو انسان په زړه باندې خفګان راوستلی شي، د خفګان اغېز پې کولی شي، دا هر څه به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، ځکه چې موږ ډېر د نږدې نه دغه ټول معلومات راټول کړي دي، تاسو سره شریکوو. درنو دوستانو، اسماعیل شاهد به تاسو ټول پیژنئ چې یو داسې اداکار دی چې د هغه ثاني نه پیدا کیږي. هغه پښتنو له ډېر خدمت کړی دی، د پښتنو په مخونو یې خندا راوستې ده، په دې غمجن ماحول کې پښتانه خندولي دي. او د هغه میرمن چې 13 ورځ وفات شوله، پرون 11 بجې جنازه هم وشوله او ویل کېږي چې په لالزار کالونۍ کې جنازه وشوله او هغه خاورو ته وسپارل شوه. اسماعیل شاهد په ډېر زیات غمجن حالت کې او غمجن به ولې نه وي چې د ژوند ملګرې د کور نه لاړله، یعنې وفات شوله او ګور ته لاړه. نو د هغې په باره کې بیا ځینې کسانو داسې هم ویل چې ولې د سره فلمي اداکارانو نه درېدل او فلمي اداکاران د ده د میرمن جنازې له رانغلل. خو البته په دې باره کې اسماعیل شاهد هیڅ هم نه دی ویلي. اسماعیل شاهد د خپل غم کې دی، هغه سره پکار ده چې موږ ټول ودرېږو. ممکن ده چې فلمي اداکاران وروسته د هغه د میرمن جنازې ته راشي، خو تر اوسه پورې چې کوم تفصیل کوم معلومات موږ سره و، نو هغه همدا و چې د هغه میرمن وفات شوې، هغه په خپله نه دی وفات شوی. او کوم کسان چې د ځان نه لګیا دي پروپیګنډې کوي، دروغ وایي، کله وایي چې دا وفات شو، کله وایي چې ښځه یې وژلې، نو دغه ټول دروغ دي، هېڅ حقیقت نه لري. لږ د الله نه ویرېږئ، د ځان نه داسې خبرونه مه خوروئ. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته د زړه صبر ورکړي، د چا چې په کور کې مړي شوي دي یا د چا چې په کور کې څه مشکلات دي. ستاسو مننه چې تاسو د پښتو پوسټ چینل لا ویډیو تر اخره وکتله. له نورو تازه معلوماتو او ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ او زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ.